د کوثر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 108 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 3 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ای پیغمبره مونږ تا ته د کوثر چینی درکړې ده نو ته د خپل همغه پروردګار لپاره لمونځ ادا کړه او قرباني وکړه ستا همغه دښمن چې تا په کرغېړنو نومونو یادوي ابتر یعنی له هر خیر څخه پرېکړه شوی دی